سلامونه ګرانو ملګرو، سولې ولولې چینل ته ښه راغلاست. نن به وګورو چې ولې ساینس یوازې د طبیعت او طبیعي قوانینو خبره نه ده، بلکې د دې خبره ده چې ساینس موږ ته څه وړتیا راکوي او څنګه نړۍ بدلوي. د اټومي بمونو څخه تر نانو ټکنالوژي او بیونیک جاسوسانو پورې ساینس د تاریخ مخ بدل کړی دی. زموږ سره پاتې شئ، ځکه دا کیسه به حتما ستاسې فکر ولړزوي. ډېرو خلکو ته د ساینس پوهېدنه سخته ښکاري، ځکه چې د هغه ریاضي ډېره پیچلې ده او پایلې یې د ورځني عقل پر خلاف وي. د نړۍ د 8 میلیارده څخه زیاتو انسانان څونه کسان د کوانټوم میخانیک، د حجرو، بیولوژي یا نړیوال اقتصاد رښتیا درکوي؟ ډېر لږ. خو بیا هم ساینس د خلکو په سترګو کې دروند مقام لري، ځکه چې نوې وسیلې او نوې وړتیاوې رامنځته کوي. ولسمشران او جنرالان ښایي اټومي فزیک ونه پیژني، خو د اټومي بم ویجاړونکي زور ډېر ښه پیژني. په 1420 میلادي کال کې فرانسیس بیکن یو انقلابي اثر خپور کړ چې نوم یې نوې اله وه. هغه وویل پوهه ځواک دی. د هغه مطلب دا نه و چې یوازې د حقایقو یادونه مهمه ده، بلکې دا چې پوهه باید انسان ته ځواک ورکړي. ساینسپوهان نن مني چې هیڅ تیوري 100% کې سمه نه وي، نو یوازې رښتیا د پوهې معیار نشي کېدای. اصلي پوښتنه دا ده، آیا دا تیوري موږ ته د نویو کارونو توان راکوي؟ که جواب هو وي، نو همدا رښتینې پوهه ده. په تاریخ کې ساینس بې شمېره وسیلې رامنځته کړي دي. ځینې یې یوازې مفکورې وي، لکه د نفوس د مړینې د کچې وړاندوینه یا د اقتصاد د ودې محاسبه. خو تر ټولو لوی بدلونونه هغه وخت راغلل چې ساینس عملي اختراعات وزېږول. ورو ورو د ساینس او ټکنالوژي اړیکه دومره نږدې شوه چې نن یې خلک سره ګډوي. هر څوک فکر کوي ټکنالوژي د ساینس پرته نه جوړیږي، او څېړنه هغه وخت ګټوره ده چې یوه نوې وسیله وزېږوي. خو باید پوه شو چې دا اړیکه ډېره نوې ده. د 1500 میلادي کال څخه مخکې ساینس او ټکنالوژي جلا جلا نړۍ وې. بیکن چې په 1400 کلونو کې دا دواړه سره وتړل، یو انقلاب یې رامنځته کړ. دا تړاو په 1900 او 1800 کلونو کې پیاوړی شو، خو یوازې د 19مې پیړۍ په پای کې په بشپړه توګه ټینګ شو. آن تر 1800 پورې واکمنانو او شتمنو سوداګرو ډېر کم د فزیک، بیولوژي یا اقتصاد څېړنو ته پیسې ورکولې. البته ځینې استثناوې وې، خو دا استثناوې د قاعدې مخ پټوي. په پخوانیو وختونو کې واکمنانو او سوداګرو د کائناتو د رازونو د پوهېدو لپاره څېړنې نه کولې، څو وسایل جوړ کړي. پوهانو ډېر کم وخت خپلې پوهې ته د وسیلو بڼه ورکوله. حکومتونو ښوونځي یوازې د زړې پوهې د تکرار لپاره ساتلي دي. خو بیا هم نوښتونه کېدل، خو د کسبګرو په لاس چې د تجربې او تېروتنې د لارې کار کوي. د اورګاډو جوړونکو کلونه هماغه زوړ ډیزاین تکراروي. پرمختګونه معمولا د یو ځایي هوښیار استاد د خوا راتلل چې شاید پوهنتون ته نه و تللی، او یا شاید حتی لوستی لا نه و. دا خبره د حکومتونو په اړه هم صدق کوي. نن سبا دولتونه د ساینسپوهانو سره د انرژي، روغتیا او حتی د کثافاتو د مدیریت په اړه مشورې کوي. خو د لرغونې نړۍ واکمنانو هیڅکله دا کار نه کوي. تر ټولو لوی توپیر د وسلو په برخه کې و. کله چې د امریکا ولسمشر ایزنهاور په 1961 کال کې د پوځي صنعتي کمپلکس په اړه خبر ورکړي، یوه برخه یې هېره کړه. دا باید د پوځي صنعتي علمي کمپلکس په نوم یاد شوی وای، ځکه چې نننۍ جګړې په اصل کې د ساینس پر مټ روانې دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې جګړه د خندقونو په کرښو کې ودرېده،
او هیڅ لوري پرمختګ نشوي کولای. دواړو غاړو ساينسپوهان وغوښتل هغوی جواب ورکړي. جنگي الوتکې، زهري ګازونه، ټانکونه، اوبتلونه او وسلو ته نوي وژونکي بڼې ورکړي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د ساينس رول لا هم غټ شو. جرمني په 1944 کال کې د ماتې په حال کې و، خو سرتیرو یې لا د موجوده وسلو تمه لرله. په همدې وخت کې د امریکا منهټن پروژې اټومي بم جوړ کړي. کله چې جاپان نه تسلیمېدی، جنرالانو د امریکا ولسمشر ټرومن ته وویل چې پر جاپان یرغل شي د 1 میلیون امریکایانو ژوند واخلي. ټرومن هغه درنه پریکړه وکړه چې 2 اټومي بریدونه وشول او جاپان بې قید او شرط تسلیم شو. خو ساينس یوازې د ویجاړولو لپاره نه دی، د دفاع لپاره هم کار کوي. نن ډېر کسان فکر کوي چې ټکنالوژي د هر ډول پټ دښمن د منځه وړلو د حل لاره ده. تصور دا دی چې نانو ټکنالوژیک د مچانو په شکل روبوټ جاسوسان هر غار ته ننوځي، یا د دماغ لوستونکي ماشینونه د هوایي ډګر مسافرین وڅاري. شاید دا عملي نه وي. اوس د امریکا دفاع وزارت په دغه څیړنو کې میلیونونه ډالر لګوي. تر 1800 میلادي کلونو پورې جګړې ډېر وخت د سازمان او ستراتیژي پر بنسټ ګټل کېدې، نه د وسلو پر پرمختګ. کله چې امپراتورۍ سره جنګېدې، ټکنالوژي ډېر کم د بریا سبب کېده. مسلمانانو د رومیانو او ساسانیانو پر وړاندې د غوړه وسلو له لارې بریا نه ده لاسته راوړې. سلجوقیانو تر بیزانسیانو غوړه وسلې نه درلودې او مغولانو د چین پر وړاندې د نوې ټکنالوژي پر مټ بریا نه ده ګټلې. ډېر کله ماته خوړونکو د وسلو د پلوه لا پیاوړي وو. رومي پوځ د سخت نظم او لوی شمېر د مخه بریالی وو، نه د غوړ وسلو د امله. وسلې پیړۍ بدلې نه شوې. که د سکیپو پوځ چې قرطاج یې وسوځوي 1500 کاله وروسته، یعنې 3 پیړۍ د میلاد مخکې د اولین عیسوي امپراتور قسطنطین د پوځ سره مخ شوی وای، شاید بیا هم بریالی وای. خو که د ناپلیون پوځ د اصلي ټانګونو په وړاندې ولاړ وای، سمدستي به یې ماته خوړلې وای. که څه هم ناپلیون د جګړې لوی نابغه و. په چین کې هم جنرالانو د وسلو اختراع خپله دنده نه ګڼله. باروت د هغه د ویښتي کیمیاپوهانو په لابراتوار کې وموندل شوه چې د ابدي ژوند درمل یې لټول. هغوی دا د ورلوبو لپاره کارول، نه د جګړې لپاره. حتی کله چې د شونګ امپراتوري د مغولو پر وړاندې نسکوره شوه، هیڅ واکمن د منځنیو پیړیو منهټن پروژه پیل نه کړه. توپونه یوازې د 1400 کلونو جګړو کې پرېکړه کوونکي شول. 600 کاله وروسته د باروتو د اختراع څخه په 1400 کلونو کې حالت ورو بدل شو. خو 2 پیړۍ نور وخت ونیوي چې مشران د وسلو د څېړنې لپاره جدي بودیجه ورکړي. لا هم لوجستیک او تاکتیک تر وسلو مهم. ناپلیون په 1805 کال کې اوسټر لیتس په جګړه کې نږدې هغه وسلې کارولې کوم چې لوی 14 پوځ کارولې وې. سره د دې چې خپله توپچي و، هغه د الوتکو، ماشینونو، اوبتلونو او توغندیو وړاندیزونه رد کړل. یوازې د پانګوالي او صنعتي انقلاب د راتګ سره ساينس، صنعت او پوځي ټکنالوژي سره یو ځای شول. کله چې دا درې سره یو ځای شول، نړۍ د بنسټه بدله کړه او لا یې هم بدلوي. نو پایله دا ده، ساينس یوازې د نړۍ د پوهېدو دپاره نه دی، دا د دې دپاره دی چې موږ د پوهې سره څه کوو. د رومي لښکرو تر اټومي بمونو، د کسبګرو تر نانو ټکنالوژیو، ساينس زموږ د جګړو، زموږ د ژوند او زموږ د راتلونکي منزل بڼه بدله کړې ده، او دا کیسه لا هم روانه ده. که ستاسې د ساينس د ځواک دا سفر خوښ شو، نو چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا لیدو پورې تل په لټه کې اوسئ.